السلام علیکم. زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. نن په سعودي عرب کې لوی اختر ونمانځلی شو. اجانو قرباني وکړه او سرسنت یې واخیسته. سبا به په پوره پاکستان کې لوی اختر د مذهبي جوش او جذبې لاندې نمانځلی شي. کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې په پوره ملک کې 11 نور کسان ووژل. د چینو کیلو په 104 روپۍ باندې خرڅېدل شروع شو. د ملک د سالمیت او دهشتګردۍ خلاف حکومت او اپوزیشن په یو پیج باندې راغله. وزیر اعظم د هاوسنګ سکیم په حواله د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. صوبایي حکومت د ذخیره اندوزۍ خلاف په قانون کې د توسیع فیصله وکړه. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمن بلاول بټو ویلي دي چې جمهوریت او نیب یو ځای نشي چلیدی. د مسلم لیگ شاهد خاقان عباسی او د پیپلز پارټۍ شیر رحمان یو ځای پریس کانفرنس ته وینا وکړه. په پېښور کې د انتظامیې او تاجرانو ترمنځ د جګړې نه پس مینا بازار بند پروت دی. د ملکان ډي سي د لوی اختر په موقع باندې د ملکان خلکو ته پیغام ورکو مبارکي ورته وویل. اوس د دې خبرونو تفصیل. लाखों फर्जंदाने तौहीद ने हज का एक रुकन रमी जमरात मुकम्मल कर लिया. मिना में हुजाज कराम ने सबसे बड़े शैतान को कंकरियां मारी. सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी और सर मुंडवाने और तवाफ ज़ियारत करने वाले हुज्जाज अपने हराम खोल चुके हैं. हुज्जाज कराम अब मक्का मुकरमा जाकर मस्जिदुल हराम में आम लिबास में तवाफ ज़ियारत और सफा मरवा के दरमियान सही करेंगे और फिर वापस मिना चले जाएंगे. 11 और 12 ज़िलहज को हुज्जाज کرونا وایرس په پورا ملک کې په تیرو 24 غنټو کې 11 نور کسان ووژل. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې 340 نوي مریضان مخې ته راغلي دي. د دې نوو 11 مړو سره د کرونا وایرس له کبله در اوسه پورې د مړو شمیره 5916 ته ورسېده.
دا وفاقي دارالحکومت اسلام آباد په شمول به سبا د ملک په څلورو واړو صوبو آزاد جموں کشمیر او ګلګت بلتستان کې لوی اختر د مذهبي جوش او جذبې د لاندې نمانځلی شي. د ټول ملک په ګوټ ګوټ کې به سبا په عیدګاهونو او جوماتونو کې د لوی اختر مونځ ادا کولی کیږي او بیا به قرباني کولی شي. بلې خواته د کرونا وایرس د خورېدو د ممکنه خطرې پیش نظر حکومت لوی اختر په سادګۍ سره د نمانځلو هدایات جاری کړي دي. د لوی اختر په موقع باندې د چینو په بحران کې نور شدت راغلی دی. د چینو کیلو په 104 روپۍ باندې خرڅېدل شروع شو. ډیلران او د شوګر مرز مالکان د حکومت خبرې منلو ته تیار نه دي. په سېنټ او قومي اسمبلی کې د ملک د سلامتۍ او د دهشتګردۍ خلاف اپوزیشن او حکومت په یو پیج باندې راغی. د دهشتګردۍ او سلامتي کونسل په حواله باندې بیلونه د قومي اسمبلی او سېنټ نه منظور شو. وایي چې اوس به د پاکستان نوم د ګرې لیسټ نه وځي. په بیلونو کې 4 ترمیمونه منظور کړی شو. بلې خواته چې کله حکومت او اپوزیشن په دې سلسله کې په یو پیج باندې راغله نو جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی او سېنټ نه واکاوټ وکړ. بلې خواته حکومت د جماعت اسلامي پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ په دې سلسله کې شکریه ادا کړې ده. وزیر اعظم عمران خان د رابطه کمیټۍ هاوسنګ تعمیراتو او ترقۍ د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د په دې سلسله کې په دې موقع باندې هدایات جاری کړه. صوبایي حکومت د ذخیره اندوزۍ خلاف په قانون کې د توسیع فیصله وکړه. دا فیصله د وزیر اعلی محمود خان په صدارت کې د اعلی سطحي اجلاس کې وکړی شوه. اجلاس ته وویلی شو چې د ذخیره اندوزو سره به هیڅ قسم نرمي نشي کولی. دغه ذخیره اندوز د طاقتور، زورور او اوږدو لاسونو لرونکي ولې نه وي. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمن بلاول بټو وی چې نیب او جمهوریت په یو ځای باندې نشي چلیدی. د زیاته کړه چې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر خلاف پکار ده چې تحریکي عدم اعتماد راوړی شي. د مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی او د پیپلز پارټۍ شیری رحمان یو ځل بیا پریس کانفرنس ته یو ځای وینا وکړه. په پېښور کې د انتظامیې او تاجرانو ترمنځ د جګړې نه پس انتظامیې مینه بازار بند کړ. په مینه بازار کې ټول دکانونه بند دي. دکانداران د دکانونو نه بهر موجود دي. د ضلع ملکن ډي سي ریحان ګل خټک د ملکن ضلع باشندگانو ته د لوی اختر په موقع باندې د لوی اختر مبارکي ورکړه او دې ته خصوصي پیغام ورکړ. ډي سي ملکن ریحان ګل خټک مخکې صدارنګي وینا وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرو کتونکو زه ډیپټي کمشن ملکان ریحان خټک تاسو مخاطب یم. زما طرف نه تاسو ته د زړه د کومې نه لوی اختر مبارک شه. او زه په دې اختر په موقع سره تاسو یو ډېر ضروري میسج درکول غواړم. هغه دا دی چې مهرباني وکړئ کرونا وایرس یې ختم شوی نه دی. د صوبایي ګورنمنټ صوبایي حکومت چې کوم SOPs دي په هغې باندې سختۍ سره عمل درآمد وکړو. زمونږ اگر چې 82% ریکوري شوې ده د کرونا، او که تاسو احتیاط نه وکړو نو دا خدشه ده، دا خطره ده چې څه چې مونږ سیکنډ سپایک وایو دا بیماري به دوباره ژوندی شي، بیا به ډېره غټه مسله جوړه شي. اوس صوبایي حکومت دا فیصله کړې ده چې د عید نه بعد به هغه نظرثاني کوي. که سیکنډ سپایک رانه شي بیا به ټول کاروبارونه هم کولو شي، ټوریزم به هم انشاءالله کولیږي. او که سیکنډ سپایک راوړي بیا به نور هم تکلیف زیات شي، چونکې د ملکن خلکو غریبانو آلریډي سخت لاک ډاون تېر کړی دی، بزنس ته ډېر نقصان رسېدلی دی. نو مهرباني وکړو په SOP سره سختۍ باندې عمل وکړو. او بله خبره دا ده چې قرباني چې دا قرباني او اسلامي فریضه ده، د ثواب کار دی. خو مهرباني وکړو اسلام کې صفایي چې نیم ایمان دی. زمونږ اکثر خلک دا
ګند او د لري او د کلمې د ځناور کوم علایشونه چې وي هغه بازار کې وغورځوئ، په کوڅو کې وغورځوئ، نهر ته وغورځوئ. هغې سره به تاسو بچو ته ټول ماحول چې دغه ګنده شي. نو مهذب قومونه چې یا په صفایۍ پېژندی شي، د قانون په احترام پېژندی شي. مهرباني وکړو دا چې کوم دا ټي ایم او صاحبان چې زموږ ټي ایم ای والا چې کوم بایو ډیګریډیبل بیګز راوړي دي، خپل علایشونه او ګندي په هغې کې اچوئ چې هغه ډسبینونو ته اچوئ چې پراپر طریقې سره هغې ډسپوزل وشي. او موږ تاسو بچو ته یو صفا ماحول چې دغه پرووایډ شي دا زموږ اسلامي فریضه هم ده، دا د قانون تقاضا هم ده. دې نه علاوه ما خپل لیوي ستاسو په نظر ته ټولو ته دا حکم کړی دی چې ون ویلینګ څوک کوي موټرسایکل باندې د ینګ هلکان وي هغه بالکل سټریټ او پټانې کې بنداو، چې څوک پسې راځي عوام سره بنداو. دې کې ټول هلکان چې سرونه ماتېږي اکسیډنټونه کوي. او هغې نه علاوه ټورسټ چې دي ټورسټ بالکل منع دي. سوات کې ټولې هوټلې بند دي. کمشنر صاحب او ډي سي صاحب چې دې هغې ما ته بار بار ریکویسټ کړی دی مونږ چیک پوسټونه اسټابلیش کړي دي که څوک هم ټورسټ راغلو نو زه به میجر صاحب ته وایم د میجر صاحب ته چې هغه بیا حوالات کړي بندي بل کارنر سره کوي، ځکه چې دوی مونږ په هدایاتو عمل نه کوي. نو مونږ خامخا په ازمایښت کې اچوي، نو هغه چې بیا هغې خلاف قانوني کاروایي وکړي. او این علاوه زمونږ ایم این اے صاحب چې دی، زمونږ ایم بي اے صاحبان چې دي، یا نور کوم سیاسي لیډران چې دي محترم، هغو ته هم مه ورځو. صوبایي حکومت مونږ ته دا هدایات رالیږلی چې په دې باندې پابندي ده. مهرباني کوه هغه هم په ازمایښت کې مه اچوو، مونږ هم په ازمایښت کې مه اچوو. او دغه په دې خبرو چې مونږ عمل وکړو انشاءالله زمونږ به اختر به ډېر ښې طریقې سره تېرېږي. د ټرافیک هم ډېر خیال ساتو چې بازار کې چوکټې نه وي او ټرافیک جام نه وي. نو امید لرم ستاسو اختر به ډېر خوشحالۍ سره تېرېږي. زما طرف نه یو ځل بیا عید مبارکي او نیکې پیرزامنې. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتونخوا ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.